زه وګورم اورې باچا په دې مټو قسم دی ما دغه کړي د مسافري خو مسافري نه یادوم زمینداري مې کړې د قسم په خدای نه مړه دا زمیندارۍ خبره واوره ګل هغه برش کوم ځای دی هغه لاس کې دې راوړه ته ستاسو په نوخار کې ما پولیس پیژني قسم دی چې مې پیژني دی په طلا خان بدماش مشهور و طلا خان بدماش چې به یادېده هغه دا دی که نه طلا خانه اینې الماسه my life مننه خوشحاله اوسئ my life او الماسه او خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني که څه معذرت شوي غلطي غواړو نه رښتیا که څه غلطي شوي معذرت غواړو او ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو خپل وی هغه یو شعر درته وامه وی چې سحر خفه شي او ماښام کور ته راشي هغه خفه نه وي که نه داسې ده د کمال شعر ووایه ير شوی دی رانه که نه ناصر ځان ته راټ تاو کو شعر رانه ير شه څه ویه وایي چې سهار لاړ شي د بل کور ته مرور خفه شي لاړ شي ماښام راشي مرور نه دی نه مړی دومره د غمونو طاقت نه لرم په ځان کې څوک چې مرور دی مرور ښه دی نه هغه داسې نه دی غلط دی وي ټیس دې راله په دې شعر راوزدانې ساده ګله شعر دی د خلکو تر ژوند یو خپله خبره کوم د ژوند ستا په هغه ژوند کې غېڼ ومه خبره واوره ما ته پته ده ته چې نه مو حقیقت به نه وایي بس ما یې کوی چې هغه دې زیات کر هغه شعر وي اورې نن سبا د هغه شعر ځای وي د شریکې المارۍ نه مې زه نور سره یم زه خو ټیک ویم دا کومه باډي ده دی به زه جنګ له بوزم په ده به زه اعتزاز ګټم دا نه خلک یقین وکړه که نه اوس زما دا ګېډه غټه شوې که نه غټه شوې که نه زه وایم چې اوس دا زه څنګه ستا د باډۍ ارمان ماله راځي ولې چې اوس دا تنور به یې ورګه صبر وکړه صبر اوس وره خوښه لږه ته لږ وره خوښه چې بیا راوځي که نه دا ګېډه نه ته لږ وره خوښه بس دا وګوره ګله دا به دې بلاک کېږي قسم دی ولې به بلاک کېږي ګله د وکیل دی هغه بلاک نه شو ستا دا به بلاک کېږي رښتیا هسې ګله باچا اوس ده ماته ووایه چې دا باډي دې خوښه ده او که دا باډي خوښه ده قسم دی چې زما بدن سکسي دی دا د جینکو خوښي دا څه وایي قسم دی بس د ګلالۍ خو خوښ نه شو نو باچا یو منټ زه درته یو خبره کوم باچا زه درته یو خبره کوم زه بله ورځ راغلم که زه پرون نه بله ورځ راغلم که نه نو دی چې ما سره پیاده روان و چې ما شاپ ته پیاده د سره درځم نو ده ته ما ویم ځان لږ غټ کوم چې ما سره ګرځي چې لږ غټ ښکاري ویم اوس خو ما سره دا یاره د کسیلې راله چړتوانو هسې یو خبره ورته وکړم ما ورته ویلي وو زه خو نن د شپې ځان د جینۍ جوړوم باچا یو منټ باچا ورېږه هسې ته ووایه ځه مونږ چې داسې تېرېدو او تاسو د شا نه داسې تېر شوئ چې مونږ دواړه روان وو هسې تاسو محسوسه کړه رښتیا خبره یاره ما خو رښتیا خبره ورته وکړم ما ستا هغه ډریور ته مو وویې اورې مې د میخې سره کچونی بچی روان دی اورې مې هغه یوه میخه ده او مې بل ورسره هغه وړوکی بچی روان دی میخه دې چاته د بچی خبره دانې د ماته میخه وې چا د کپن چا د جامې راوړي اختر به دوه رنګه تحفې راوړي او ما د احساس یو څو ټپې راوړي باچا رباب تې تر حجرې راوړي او یا زما د سترګو تور د زړه سره مړ مې که چې ګرځې دې ډله سره عمره یو واده ژوند راولېږه ځان به مشغوله و خیر د څه سره ځان سره مې ډېر زړونه راوړي دي تلې ومه بام پوخې تر تره سره خو ښکلې خدای دې زما د حال او ساته کوم درته دعا د هر مانځه سره زه کوتک حیران پې دوکه شوی یم باز مې بدل کړی و د باچا سره ای د شریکې المارۍ نه مې توبه ده هر سړی چې پکې ږدي خپلې بوتلې دا څه شو
ته ما یار ساتي څه سوی دا یادم زه به دې اوس د شپې یار کړم ډر نه ما درته باچا پرېښی ای ګله یو خبره وکړمه یار دې شما دوی وی که نه وي زما په باډۍ باندې ډېر ښه ښه جینکۍ مینې دي که نه که د شپې پې زه مین شم نو ستا څه خوښه زما دې په الله قسمې که درته درغلم اوس په دې وایي چې دې دروغ یاره ته دروغ نه وایه زما خبره واوره ستا په باډۍ به هغه جینکۍ مینېږي که نه که نه باچا نور ته ووایه یو منټ باچا راکا زما دې په الله قسمې که درته دروغ یم قسم دې چې زه اوس ته ووایه چې دی دروغ وایي یاره مونږ خو شر ده نه مونږ وران مې دی چې زما د غمه یو جینۍ ځان مړو په پېښور کې ښه اوسم ما ورته وایم ما واده کړی وی چې شل ښځې وکړي یو ویشتمه به دې ځای هلکه بلکل دا ما ویلي دي منم بلکل په دې ټیک ټاک کې اوس هم موجود ده قسم دې په صورت یاسین یې راته لاس ایښی و وی د ګوره ما ورته مې زه ګوره ریل کې ډېر بدرنګ یم ته زما په دې نه یې خوښوه وی که ته ما سره میلاو شوې مطلب تا سره زما واده وشو بیا هم در سره وي معامله نه کوم ته ماته هغه په دغه یې غوږ کې لګه وی که تا سره زما واده وشو هر څه یو طرف ته زه چې تا ته ګورم نو زه به خاندم دا څه وایي وی زه ژوند او قسم دی چې نوکره ښځه وه ښه ما ته یې وي زه به دې ساتم داسې ښځه مې خوښي چې خاوند ساتي تا به زه ساتم را دې خوښه ای زه د ګلالۍ تا به زه ساتم را دې خوښه نور را دې نه بله خبره ته کوم دومره مینه ناک سړی یم که ګوره باچا تا ته پته نه ما 14 میاشتې هلک سره مینه نه وکړی چې ړومبی جینۍ وه ما څومره ژړلي دي 3 شپې ما په سمندر کې په ویښه تېرې کړې وې درته زه مینه وایم ما چې سره مینه خبره واوره ما ته ما او دې روان وو یو ورځ په لاره باندې زه مړه دا کیسه به ورسره کوم دا مېلمنه نه وه مه کوم دا مېلمانه راغلي زه دې درې کوتک ماما راغلی د خندا رالیږي د کوکت زما خیال د سره اړو ساتم د خیال ساته په ما ډېر حق دی دا مېلمانه راغلي زه سره لګیا یم راکه کلیواله ګیلاس دا څوک راغلی دي دا بنګل والا دی دا هغه دی که نه هغه باچاجي برېتور ماما هغه دی او هغه یو ملګری چې روان او شپږ ډاکوان چې پرې راوختله دی سره د برېتو د ونې پورې وتړه او پایبلې غوږونه ونیوله زه نه پېژنم دوی دواړه په لار روانو په کلي کې که نه ده به د خپل برېت داسې هسې کولو ډوزې به ایشتلې بس په دې کې هغه بل ملګری چې شپږ ډاکوان پرې راوختل چې په ده باندې سره د برېتو دی د ونې پورې وتړه او پایبلې غوږونه ونیسله زه لکه ټول ملګري خوشحاله اوسئ اورې ګپ شپ ولګېد انجوای وشوه صرف د دې وجې دا خو محیب واله دی شاید علي ته اوس هم ایښې وده کېږې په ځان بستره راچی او که نه زه هل شروع کړمه تا خو ګورې په زور وده کومه دې وړو ته هل وامه 2000 روپۍ راوړې او که نه په لایو کې درپسې ووامه ګلالۍ د شاید علي غم د کوز ګیم د کوز وې ماشوم په جړا ګانه درته ووایم دې ملګرو ته ووایه ورته یو ګانه ورته ووایه چې ملګري ټول خوشحاله شي غوږ کېږدئ خالقه حتی شویران هسې زور او زیر دی